بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ملګرو، نن در سره یوه ډیره مهمه ویډیو شریکوم او زیاتره زموږ ستاسو ملګري په بعضې کوډونو کې خپل عکسونه، ویډیوګانې یا زنګونه بندوي. نو راځو چې څنګه دا کوډ هیک کیږي او څنګه په اسانۍ سره خلاصیږي، یا کله کله زموږ څخه کوډ هیر شي او هغه څه مو چې په کوم پروګرام کې بند کړي وي یعنې لاک کړي مو وي بیا یې نشو خلاصولی. مثلا نن راځو د نن ویډیو درته د کیپ سیف یعنې په اړه باندې ده چې کیپ سیف کې څنګه ویډیو بندولی، څنګه بغیر له کوډه یې خلاصولی شو او څنګه یې مثلا هیک کولی شو. نو مثلا راځو دا کیپ سیف ده، نو ما کوډ ورکړی ده، دا کوډ دی 123 89. دا کوډ دی، وګورئ چې په دې کوډ سره خلاص شوم. نو زه اوس بل کوډ ورکوم چې په هغه باندې به نه خلاصیږي. مثلا دا کوډ ورکوم نه خلاصیږي، دا کوډ ورکوم نه خلاصیږي، هر کوډ که زه ورکم نه خلاصیږي. نو دا به څنګه هیک کوو، څنګه به خلاصوو چې نه کوم ډیټا مو ړنګه شي او نه څه وشي. نو راځو د پروګرام څخه ووځو. لومړی راځو سیټینګ ته، د موبایل سیټینګ ته راځو. نو زه د خپل موبایل سیټینګ ته راځم. دا د موبایل سیټینګ مې پیدا کړ، موبایل سیټینګ به خلاصوو. دا کې بیا موږ راځو اپس ته. دا وګورئ د اپس خلاصوو. نو دلته په سر باندې اپس درکوي، دا خلاصوو. کله مو چې دا خلاص کړ، دلته هغه پروګرامونه چې موږ تاسو انسټال کړي دي د ټولو لیست راکوي. دلته یې وګورئ کیپ سیف، دې ته راځو. کله چې دې ته راغلو نو دغه د پروګرام نه په دا کې موږ څه کوو، سټوریج باندې کلیک کوو. سټوریج وګورئ، دا سټوریج باندې کلیک کوو. نو دلته څه کوو، کلیر ډیټا وهو. د کلیر ډیټا لومړی ګورئ، په دا کلیر ډیټا باندې کلیک کوو. نو زه کلیر ډیټا وهم، دلته ډیلیټ اف ډیټا دا راکوي. نو زه ډیلیټ اپشن وهم. کله مو چې ډیلیټ اپشن ووهلو، دا معنا نه لري چې ستاسو ډیټا ډیلیټ شوه، یوازې صرف او صرف کوډ ډیلیټ کیږي. نو کله چې کوډ ډیلیټ شو نو تاسو بیا څه کوئ. نو اوس راځو هغه پروګرام ته ګورئ چې هغه څنګه خلاصیږي. نو هغه پروګرام ته راځو، دغه پروګرام ته راغلو، پروګرام له سره شو، نیکسټ به ووهو. اوس غواړو د خپلې خوښې کوډ ورکوو. زه یو کوډ ورکوم، مثلا 153 کوډ مې ورکړ، اوکې کوم یې 153 دوباره ورکوم چې د کوډ قبول شي. نو ایمیل نه ده هیلوم. نو راځو 153 پروګرام د هیلې هماغه ډیټا چې مخکې مې پکې بند کړی وه اوس هم شته، بغیر له دې نه چې کومې ډیټا ته زیان ورسیږي. کوډ مو په ډېرې اسانۍ سره مات کړ او پروګرام ته د هیل شو. نو دا وه د کیپ سیف په اسانه د هیک کولو طریقه. نو همداشان د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې شئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو په د نورو ښو ویډیوګانو د لیدلو څخه برخمن شئ. نو د نورو غوره معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګونګړي نشان هم ووهئ او موږ سره پاتې شئ. نو اوس مو په خدای سپارم، د خدای په امان.